بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ، روغ او د روغتیا جامې مو په تن وي. درنو زده کوونکو، خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خو مخکې د دې نه چې نوی لوست تاسو ته وړاندې کوم، یو ځل تیر لوست ته یوه لنډه کتنه کوو. درنو زده کوونکو، زه باور لرم چې تاسو په یاد لرئ چې د موږ او تاسو د تیر لوست موضوع د مندل دویمه تجربه وه. لکه څنګه چې مندل د خپل لومړۍ تجربه هم سر ته رسولې وه، نو مندل کوښښ وکړه تر څو د خپل د دویمې تجربې په سر ته رسولو سره د خپل د لومړۍ تجربې انځور هم واضح او خپل دویمه تجربه هم سر ته ورسوي. تاسو په یاد لرئ درنو زده کوونکو چې مندل د ګل د رنګ او د دانو د غونجوالي او صافوالي ترڅنګ د نبات د قد د لوړوالي او کوتاوالي لپاره هم خپله دویمه تجربه سر ته ورسوله. درنو زده کوونکو، یو هغه نبات چې د هغه لوړ قد و، د هغه نبات سره چې د هغه لوړ کوتا و یا لنډ و د هغه نبات قد، دا دواړه نبات مندل په خپلو کې سره کراس یا تزویج یا یو ځای کړه درنو زده کوونکو، او په افیاو نسل کې ولیدل چې ټول هغه افراد یا هغه ټول نباتات چې کومه منځته راغلي دي د هغو فینوټایپ د لوړ قد فینوټایپ یعنې لوړ قد باندې معلومیدل. نو بیا هم مندل کوښښ وکړه تر څو دغه د افیاو نسل افراد یا هغه نباتات په خپلو کې سره کراس کړي او دوهم نسل منځته راوړي چې د هغه دوهم نسل چې په دوهم نسل کې یو شمیر هغه نباتات لوړ قد والا او خالصه، یو شمیر لوړ قد والا او ناخالصه، او یو شمیر هم لنډ قد والا خالصه نباتات منځته راغله. او یا هم ویلی شو چې په F2 نسل کې لکه څنګه چې تاسو په انځور کې ولیدل، په کتاب کې انځور راغلی دی، په F2 نسل کې یو نبات د لوړ قد لرونکی خالص نبات منځته راغی، دوه نباتات د لوړ قد لرونکي ناخالص نباتات منځته راغله، او یو نبات هم د کوتا قد لرونکی یا د لنډ قد لرونکی خالص نبات منځته راغی. درنو زده کوونکو، تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه. هیله من یم چې خپل کورنۍ دنده به مو سر ته رسولې وي، او زه باور لرم درنو زده کوونکو چې تاسو هره ورځ په ډیر ځیر سره خپله کورنۍ دنده سر ته رسوئ، او پاتې دې نه وي چې د تاسو کورنۍ دنده د تاسو په ارزیابۍ کې هم شمیرل کیږي. نو هیله من یم چې تاسو خپل کورنۍ دندې ته ډیره پاملرنه وکړئ. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست بیا هم د 10م ټولګي د بیولوژي مضمون اړوند دی. 15 لوست دی درنو زده کوونکو. د لوست عنوان دی د مندل په تجربو کې تناسب. صفحه ده 18. هیله من یم چې تاسو به 18 صفحه په کتابونو کې راړولې وي او د ځان سره به مو تیاره پیدا کړې وي، او دا متن به مو هم د ځان سره مخکې د دې نه چې زه دا لوست تاسو ته وړاندې کوم مطالعه کړی وي. درنو زده کوونکو، موږ د دې لوست لپاره موخې هم لرو. لکه څنګه چې هر ځل ما تاسو باندې ټینګار کړی دی چې د ژوند د هر کار لپاره، د ژوند د هر فعالیت لپاره، د ژوند له هرې خوا لپاره درنو زده کوونکو د موخو ټاکل ډېر اړین دي. څوک چې موخې ټاکي درنو زده کوونکو، هغه زر بریا ته رسیږي، او دغه د موخو ټاکل موږ د بریا لور ته نږدې کوي. نو ما هم د دې درس لپاره یا د دې لوست لپاره ځینې موخې ټاکلي دي چې تاسو ته یوه بیانوم. د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیله من یم چې د دې لوست په پای کې لومړی د مندل د محاسبې ارزښت درک کړئ. یعنې تاسو یوه موخه د موږ دا ده چې تاسو باید د مندل د محاسبې ارزښت درک کړئ. یعنې تاسو باید په دې پوه شئ چې مندل ولې د خپله د تجربو د ترسره کولو په وخت کې او په هغه وخت کې چې هغه پایلې لاسته راوړي هغه به محاسبه کوله، او د هغه محاسبه څومره مندل ته په ګټه باندې تمامه شوه، نو دا ارزښت باید تاسو درک کړئ. دوهمه موخه د موږ دا ده درنو زده کوونکو چې د بارز او مخفي صفات ترمنځ نسبت پیدا کړی شي. یعنې تاسو وکولی شئ چې د یو بارز او د یو مخفي صفات ترمنځ تناسب
څه ډول پیدا کیږي. کله چې دا تاسو وکولای شئ نو موږ بیا په دې باور باندې یو چې تاسو دا لوست زده کړی دی. درنو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې مندل کومه د ریاضي معلومات چې به مندل درلودل یا د ریاضي په هکله چې کوم معلومات یا د ریاضیاتو په هکله چې مندل کومه معلومات درلوستل، نو هغه به څه کوله؟ هغه به د خپل کارونو نو مندل به محاسبه کوله. یا بهتره دی چې درته ولیکم مندل محاسبه کوله. مندل چې کومه د ریاضیاتو د علم په برخه کې معلومات درلودل، نو کله چې به هغه د خپله کارونه ترسره کول، کومه پایلې چې به د هغه لاسته راتلې، نو هغه به څه کول؟ مندل به محاسبه کوله. یعنی یو دغه پایلې به څه کول درنو زده کوونکو؟ دغه پایلې به محاسبه کولې. کله به چې دویم نسل منځته راوړه، نو په ځانګړتیاوو منځته راوړه، هغه ځانګړتیاوې چې په هغه کې لیدلې یا ښکاره کېدلې، نو هغه به محاسبه کولې. څه کار به کوو درنو زده کوونکو؟ نو کله چې موږ وایو چې مندل د خپل کار د ترسره کولو په پای کې مندل محاسبه کوله، نو دغه محاسبه به له څه لپاره کوله او څنګه به کوله؟ کله چې مندل دویم نسل یعنی F2 لاسته راوړه، نو وروسته چې کومه ځانګړتیاوې په هغه کې ښکاره کېدې، نو هغه به محاسبه کولی. درنو زده کوونکو، کله چې موږ وایو چې مندل محاسبه کوله، نو دغه مندل محاسبه داسې وه. کله چې مندل دویم نسل چې موږ ورته وایو په لنډ ډول باندې F2 لاسته راوړه، نو وروسته چې کومه ځانګړتیاوې په هغه کې ښکاره کېدي، هغه به محاسبه کولی. د بیلګې په توګه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، یو دغه کارونه چې مندل کړی دی، هغه د مشنګ د بوټي د رنګ له پلوه د هغه تجربه کولو. یعنی کله چې ارغواني رنګ د ارغواني ګل لرونکی بوټی د سپین ګل لرونکي بوټي سره هغه کراس کاوه، نو په لومړي سر کې F1 نسل منځته راځي. نو د هغه څخه وروسته به بیا مندل د F1 نسل افراد په خپلو کې سره کراس کول، نو بیا څه کار کوي درنو زده کوونکو؟ نو بیا F2 نسل منځته راته. نو کله چې F2 نسل منځته راته، د هغه F2 نسل په افرادو کې یا ویلی شو په هغه نسل په هغه بوټو کې کومه ځانګړتیاوې چې به ښکاره کېدلې، نو هغه به محاسبه کولې. د بیلګې په توګه که چېرته موږ د ارغواني ګل لرونکی بوټی د سپین ګل لرونکي بوټي سره کراس کو، نو د هغه په دویم نسل یا په F2 نسل کې به یو شمیر بوټي د سپین ګل لرونکي وي او یو شمیر بوټي به د ارغواني ګل لرونکي وي. نو کله چې دغه ګلونه موږ حسابوو، نو دې ته وایي چې مندل محاسبه کوله. نو ده به حسابولی چې دغه بوټي به حسابول، دغه افراد به حسابول چې په لومړي نسل کې څومره د دغه بوټي ګلان ارغواني رنګ لري او څومره هم سپین رنګ لري. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې په کتاب کې لیکلي دي چې 900
15 ارغوانی او همدارنګه 240 بوټي څه رنګ دي درنو زده کوونکو؟ بوټي سپین دي، سپین رنګ لرونکي دي. نو درنو زده کوونکو کله چې موږ د دې تناسب پیدا کوو نو موږ باید څه کار وکړو؟ نو موږ کولی شو چې ولیکو درنو زده کوونکو، بهتره ده لږ دې خوا ولیکمه. نو موږ لیکو 215 پر 240. نو کومه تناسب چې دلته موږ ته لاسته راځي نو دا مساوي کېږي درنو زده کوونکو 3.15 پر 1. نو د ارغواني بوټو هغه کومه د ارغواني رنګ د ګل رنګ په سپین رنګ باندې دغه تناسب درنو زده کوونکو دلته موږ ته لاسته راغلی دی. لکه څنګه چې تاسو په کتاب کې هم ګورئ، تاسو ته زه د کتاب جدول ښیم درنو زده کوونکو، ښه به وي چې تاسو ته وښیم. نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې دلته یو جدول راغلی دی. دلته تاسو ګورئ ارغواني رنګولونه 215 او د سپین رنګولونه دلته دي 240. همدارنګه تاسو ګورئ د صافو دانو هغه عدد هم لیکلی دی، د ګونځو دانو عدد هم لیکلی دی، د ژیړو دانو عدد هم لیکلی دی، د شنو دانو عدد هم لیکلی دی. او د بیلګې په ډول باندې تاسو ګورئ چې د مندل په تجربو کې د ارغواني ګل نسبت له سپین ګل سره څومره دی درنو زده کوونکو؟ 3.15 پر 1 باندې د دغه نسبت راغلی دی. درنو زده کوونکو خپله دغه نسبت څه ته وایي؟ درنو زده کوونکو خپله نسبت دغه د دوه عددونو ترمنځ هغه اړیکې ته څه شی وایي درنو زده کوونکو؟ د ریاضي له پلوه نو د ریاضیاتو له پلوه هغه ته څه شی وایي؟ نسبت وایي. نو کله چې تاسو د دې ترمنځ هغه توپیر ګورئ نو تاسو توپیر دومره دی چې 3.15 تر 1 پورې د دوی هغه توپیر دی. ګرانو زده کوونکو همدارنګه که تاسو وغواړئ چې د صافو دانو هغه نسبت د ګونځو دانو سره پیدا کړئ او د ژیړو دانو نسبت د څه سره پیدا کړئ؟ د شنو دانو سره پیدا کړئ، هم تاسو کولی شئ. درنو زده کوونکو په ریاضي کې یو ځل بیا تکراروم، په ریاضي کې نسبت د دوه عددونو ترمنځ اړیکه ده چې د کسر په بڼه ښودل کیږي. یو ځل بیا درته وایم، نسبت په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه ده چې د کسر په بڼه باندې ښودل کیږي. یو ځل زه د خپل دغه نننی لوست راټولوم. موږ وویل درنو زده کوونکو کله چې به مندل د خپله تجربې ترسره کولې نو د کله چې به هغه پایله لاسته راتله یا کله چې به هغه نتیجه هغه لیدله نو وروسته به محاسبه کوله. ځکه یې محاسبه کوله چې مندل په ریاضیاتو په علم کې معلومات درلودل. د هغو ریاضیکي معلوماتو په مرسته سره ده به محاسبه کوله. نو دغه محاسبه یې څنګه کوله؟ کله چې به مندل دویم نسل لاسته راوړه نو وروسته چې کومه ځانګړتیاوې په هغه کې ښکاره کېدي هغه به یې محاسبه کولې. لکه څنګه چې تاسو ته مې ولیکل چې هغه چې کومه د مشنګ بوټي کرلی وو او د ګل د رنګ لپاره هغه تجربه ترسره کړې وه نو په هغه کې 215 په دویم نسل کې ارغواني او 224 په هغه کې سپین وو چې په دې ډول باندې 215 پر 4 چې مساوي کېږي 3.15 پر 1 نو هغه دغه نسبت په دې ارغواني ګل او سپین ګل کې درنو زده کوونکو پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو تاسو ته مې کورنۍ دنده هم په نظر کې نیولې ده درنو زده کوونکو. نو د تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې لکه څنګه چې ما د ارغواني ګل او د سپین ګل ترمنځ هغه نسبت پیدا کړه نو د تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې تاسو د صافو دانو او د ګونځو دانو نسبت پیدا کړئ، همدارنګه د ژیړو دانو او د شنو دانو نسبت به تاسو پیدا کړئ. تاسو کولی شئ درنو زده کوونکو چې
په خپل کور کې د خپل پلارجان، مورجانې، مشر ورور، د خپل مشرې خور څخه مرسته وغواړئ ترڅو د دې نسبت په پیدا کولو کې د تاسو سره مرسته وکړي. درنو زده کوونکو، هیلهمن یم چې خپله کورنۍ دنده سر ته ورسوئ، ځکه چې د تاسو کورنۍ دنده د تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي. کله چې د تاسو معزز او محترم ښوونکي د تاسو صنفونو ته حضور راوړي، نو هغه به د تاسو کورنۍ دنده ارزوي او د ارزونو وروسته به هغه په تاسو ارزیابۍ کې شمیري. درنو زده کوونکو، زموږ دا لوست همدلته پای ته ورسېده. د تاسو راتلونکي لوست عنوان دی د وراثت صفتونه. کومه عنوان دی درنو زده کوونکو؟ د وراثت صفتونه. د راتلونکي درس پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خوشحاله راتلونکی ولرئ.